نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. عاطفه د فاطمې کره تللې وه. هلته یې په انګړ کې زرغونه ولیده چې لمر ته غونجه ناسته وه. عاطفه حیرانه شوه چې دې ګرمۍ کې په زرغونې څه شوي دي چې سره لمر ته ناسته ده. زرغونې د خپلې ناروغۍ وویل چې ساړه یې کېږي او بل دا چې پلار ورته ویلي چې له خپل ورور امید دې لرې وګرځي، هسې نه چې د دې ناروغي هغه ته ورشي. اوس اورو چې غفار له چا سره پر ټلیفون څه بحث کوي. صبر چې یو زنګ ورته ووهم او راویې غواړم، همدا یوه شپه یې بس ده. هلو ګلمکۍ، ستړی مه شې. ته ستړی مه شې غفاره، څنګه یې؟ زه ښه یم، زما غم مه کوه. ته څنګه یې؟ زینب څنګه ده؟ زینبه ښه ده، زه هم ښه یمه. دلته بیخي کراري ده، ټول ښه دي. ښه، شکر چې خیرت دی. شپه دې په خیر تېره شوه؟ هو، په خیر تېره شوه. مور او پلار مې ډېر راته خوشحاله دي. بس چې مور او پلار دې ولیدل دا غټه خبره ده. نور نو راځه بېرته خپل کور ته راشه په خیر. څه شی؟ همدا یوه شپه؟ او یوه شپه بس ده، نور نو څه کوئ؟ کال خو بالته نه تېروي. ویې غفاره، دا څه وایې؟ ټوکې خو به نه کوې؟ ټوکې نه کوم، درته ومې ویل چې همدا نن را روانه شه او زر خپل کور ته ځان راورسوه په خیر. پوه شوې؟ یو کال تېر شو چې د پلار کره نه وم راغلی. په دې یوه شپه څنګه بېرته درشم؟ پرېږده چې لږ وخت خو دلته تېر کړم. ډېر وخت او لږ وخت پرېږده. دلیلونه راته مه وایه، ورور ته دې ووایه چې در سره روان شي. په نورو خبرو پسې مه ګرځه. داسې مه کوه، که ډېرې نه وي 2-3 شپې مې خو پرېږده. نه کېږي. مور او پلار مې ډېر راپسې خفه وو، یادېده مې. هغوی ډېر راته خوشحاله دي. د هغوی په خاطر مې پرېږده چې یو څو شپې ورسره وکړم. ما درته ویل چې نه کېږي خو نه کېږي. نور نو ولې خبرې پکې راباسي؟ نو ته زما د مور او پلار خاطر نه کوې؟ اوف ګلمکۍ، دا څه ګډې وډې وایې؟ ستا مور او پلار زه څه کوم؟ زه د هغوی خبرې نه در سره کومه. دا درته وایم چې کور ته راشه. ته خو زما خبره واوره. هغوی راته وایي چې یو څو شپې وکړه، راته ټینګ دي، نه مې پرېږدي چې درشم. وګوره، اوس د مور او پلار پلمه کړه چې راته ټینګ دي. تر اوسه خو په خپله ټینګه وې چې نه درځم. خو ما هم د هغوی په خاطر ټینګار کوه. پلمې دې نه منمه، خبره ډېره مه را سره اوږدوه. په ټلیفون کې مې همدومره پیسې دي چې ته یې را ختمې کړې. سمه ده، خو مور او پلار مې ډېر راته ټینګ دي. که یې خبره ونه منم بیا رانه خفه کېږي. اوف، دا خبرې ته ته ولې غوږ نه نیسې؟ داسې ښکاري چې دا کار دې له مور نه زده کړی. ګوره غفاره، لږ حوصله کوه، خبرې ته دې غوږ نیسم. هسې ته ډېر غوسه یې. زما غوسه ستا له لاسه ده. ته همدا اوس را روانه شه، نور خیر و خیرت دی. سمه ده، خو پرېږده. د یو او بل خبرو ته غوږ مه نیسه.
که دې غوږ ورته ونیوه ژوند دې خرابېږي. له یو او بل نه دې مطلب څه دی؟ زه خو پوه نه شوم چې څوک ښیي. اړتیا نشته چې سپینه یې درته ووایم، په خپله پوهېږې. نو خو ته یې سپین راته ووایه چې څوک یادوي. ما درته وویل چې دا خوشې خبرې پرېږده. په ټلیفون کې مې همدومره پیسې دي چې ستا په ځوابونو ختمې شي. زه خو سم وایم، ته زما مور او پلار پسې خبرې کوې. دا خو د هغوی بې احترامي ده. لا حول ولا قوة الا بالله. غلطي زما ده چې اجازه مې ورکړه چې د پلار کره ولاړه شي. که مې نه وه پرېښې اوس به یې داسې خبرې نه کولې. فاطمه و فاطمه دا چی ده چې ځواب نه راکوي؟ فاطمه څه وایې؟ دا دی دا راغلم. زنګونه دې ولې راته وهلي وو؟ خیرت خو به وي؟ او خیر دی. ته ووایه چې تا ولې ځواب نه راکاوه؟ تا ته خو به خیر وي. په لارې وم. نو چې په لاره وې یو ځواب خو به دې راکړی وای. مطلب مې دا ده چې پرې خبر شوی نه یم. د تلیفون زنګ مې ټیټ دی، هر ځای مې نه ورپام کېږي. کاشکې دې ځواب راکړی وای. ولې خبره مه ځنډوه، زه راته ووایه چې څه کیسه ده. دومره ډېر زنګونه خو څوک خوشي نه وهي. امید او زرغونه دواړه له ناروغیه کړېږي. حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي. ډېرې اندېښنې مه کوه وښځې، رګ روغ به شي. زه د هغوی ناروغۍ ته دومره نه ځورېږم لکه ستا تشویش ته چې څومره ځورېږم. صبر کوه، هر څه به سم شي. نو زه خو خوشې اندېښنه نه کوم جان داده. یو څه وینم ځکه اندېښمنه یم. زه هم پرې خبر یم چې امید او زرغونه ناروغ دي. خدای به یې روغ کړي. له اندېښنې خو څه نه جوړېږي وښځې. ګوره جان داده، هغوی ډېر په عذاب دي. که یې ډاکټر ته بونځې او دوا ورته وانخلې، خدای مه کړه نور به هم. هېڅ هم نه کېږي. څنګه نه کېږي؟ په دې خبرو خو څه نه جوړېږي. کلینیک ته یې بوځه. نو کلینیک ته یې څنګه بوځم؟ زه دومره ستړی یم چې یو ګام نشم اخیستی. نو اوس دویم وار تر کلینیکه پورې څنګه لاړ شم؟ چې هر څنګه کېږي بویځه. په خبره دې سر خلاصېږي که نه؟ زه درته وایم چې زه همدا اوس د ولسوالۍ له بازاره راغلم او ستړی یم. اوس نو بېرته څنګه لاړ شم؟ خیر دی، په ځان لږه ستړیا تېره که. اولاد مو دی، مجبوره یې چې ورسره ولاړ شي. هی هی ورشه امید تیار که چې را سره بویځم. څه؟ یوازې امید؟ او زرغونه به څنګه کېږي؟ هغه نه بیایې؟ دواړه خو بیولی نه شم. همدومره وس لرم چې امید تر لاسه ونیسم او یا که خدای مکړه له تګه ولویږي په غېږ کې واخلم. زرغونه هم ناروغه ده جان داده. زرغونه اوس ښه ده، دومره نه ده په عذاب لکه امید. څنګه نه ده په عذاب؟ ته خو یو وار وګوره چې دواړه څنګه زیړ مخونه په بسترو کې پراته دي. ډېر خبرې مه کوه، ناوخته دی. ښه ده چې په رڼا لاړ شم او بېرته په رڼا راشم. که ستا دا خبرې وي او ناوخته مې کې، نو د شپې په تیاره کې به بېرته را رسېږم. زه در باندې نه ناوخته کوم، خو خبره مې دا کوله چې که کلینیک ته بیایې نو زرغونه هم در سره بوځه. توبه، خبرې اورې او که نه، څه چې درته وایم هغه کوه. ډېر دلیلونه مه را سره وایه، د خبرو وخت نه دی. خبره دې اورم، خو زرغونه به څه کوي؟ هغه به همداسې ناروغه وي. نه، ډاکټر چې کومه دوا امید ته ورکړي زرغونه به یې ورسره خوري. بس خلاص. هغه لکه چې غفار دی دې خواته را روان دی. صبر چې لږ نږدې شي بیا به غږ پرې وکړم. غفاره و غفاره بچه، څه وایې ترورې؟ ستړی مه شې. ځواني مرګ مه شې، ته ستړی مه شې. خیر ویسې، ولې دلته ناستی؟ همداسې راووتم، ښه شو چې ته په مخه راغلې. اوس به یو شیبه کور ته را سره ولاړ شي. خدای دې خیر درکړي، په ما باندې ډېر ناوخته دی. زما په کار یې مرسته را سره وکړه. څه ترې په کار یم ترورې؟ مطلب مې دا دی چې د څه شي مرسته در سره وکړم؟ د کړکۍ جالۍ مې پرې شوې ده، مچان ترې راننوځي، هغه را جوړه که. ابې دې ترورې، یوازې دا نن صبر وکړه، سبا یا بل سبا به در جوړه کړمه که خیر و. سمه ده؟ نو صبر ولې وکړم و بچیه؟
مچانو مې په کوټه کې اتا ناچولی. بس سبا به درته جوړه کړمه، خو نن نه کیږي. هوا ګرمه ده، هسې نه چې د ملاریا میاشتې راشي او ومې چیچي ناروغه بشم. خدای دې نه کړي چې ناروغه شي. خبره داسې ده چې نن یوه چاره وکړه. زه یو چېرته روان یم، بس چې راشم ستا د کوټې جالۍ به خامخا جوړه کړمه. سمه ده؟ چېرته روان یې؟ د خسر کره ځم. ښه، د خسر کره روان یې، ځکه تاسې په بیړه یې او زما جالۍ نه را جوړوې. بیا خو ګرم نه یې؟ بس دعا کوه چې په خیر ورسېږي. ورشه ورشه، ته خو د میلمستیا ډېر شوقي یې. زما جالۍ به بله ورځ را جوړه کړي. میلمستیا ته نه ځم، خو سرخیلو ته مې اعصاب خراب شوي دي. اعصاب ولې؟ خدای دې خیر کړي. اعصاب دې ولې ورته خراب شوي دي؟ خو سرخیر خو دې ډېر ښه خلک دي. ښه خلک نه دي ترورې، که ښه وی زه به یې نه ځورولم. ولې؟ څه یې کړي دي؟ ته خو یې ما ته ووایه. ورک یې که ترورې، اوس را باندې ناوخته کېږي. ځم چې ګلمکۍ راولم. پر ازا خو نه راځي، مجبور یم چې په زوره یې راولم. وی په زور یې ولې راولې؟ زور ته اړتیا نشته، دا خو دې رښتیا هم اعصاب خراب شوي دي چې داسې وایې. زوره یې ځکه راولم چې ما د یوې شپې اجازه ورکړې وه، خو دې 3 شپې وکړې. اوس هم لا عملته ده او زړه یې نه دی چې راشي، خو بله شپه به رانه ونه کړي. لږې سړه خوره، دومره مه په غوسه کېږه. دا خو دومره خبره نه ده. مور او پلار به یې ورته ټینګ شوي وي، مه یې کوه. همدا خبره ده چې ګلمکۍ زما نه مني، خو د خپل مور او پلار خبره خامخا مني. زه به ورسره وګورم. نو بد کار خو یې نه دی کړی. خیر دی، که د خپل پلار کره یو څو شپې زیاتې وکړي را به شي. بیچارګۍ دا ډېر وخت نه وتللی. نه، ډېره خپل سره شوې ده، همداسې خو یې نه پرېږدم. ګوره غفاره، د شیطان مه منه، لږ حوصله وکړه. شیطان نه منم، خو له دې وروسته ګلمکۍ دې کارو ته نه پرېږدم. زه درنه ولاړم. پام کوه چې د خسر کره دې ډېر په غوسه ور نه شي. ښه په سړو ماغزو ورشه، هسې نه چې خسرخیل دې درنه خفه شي. والکه نوی کور نوی ژوند د BBC رادیویي ډرامه. امید او زرغونه دواړه ناروغ وو. مور فاطمه ورته ډیره اندېښمنه وه. هغې څو ځلې د جانداد ټلیفون ته زنګ ووهه، خو جانداد کور ته په لار و او د ټلیفون غږ یې ټیټ و، هیڅ ورته پام نه و شوی. کله چې کور ته راغی، فاطمې ورته وویل چې امید او زرغونه دواړه ډاکټر ته بوزي، خو جانداد نه منله. ویل چې یوازې امید ډاکټر ته بیایم او هماغه دوا دې بیا زرغونه هم وخوري. خو فاطمې دا کار سم ونه باله. اوس به په ډرامه کې واورو چې د غفار دوی په کور کې څه تیریږي.
ځه مور ته دې لاړه شه چې مغزه دې راته خراب کړه خوله دې بنده که غوږونه مې مه خوره خدای دې خیر کړي ولې زینبې ته په غوسه یې غفاره ما دومره حوصله نشته چې د دې چونګار واورمه بیخي خوله نه بندوي دې غوښتل تا سره دکان ته لاړه شي یو ځل دې در سره روانه کړه او بیرته دې کور ته راستنه کړه زه خو لیونی نه یم چې دا له ځان سره دوکان ته بوځم ولې څه تندر به راوغورځي که زینب در سره دکان ته لاړه شي زه دوکان کې دا غلی کم که په خلکو سودا خرڅه کړم چې دا دوکان ته یوسمه نو دوکانداري به رانه پاتې وي تیر ځل دې چې دکان ته وړې وه څنګه خوشحاله وه دکان کې ورته د خوراک څه ورکه غږ به مو نه کي بس همدلته یې ته در سره غلی که زه یې دوکان ته نه وړم زه یې څنګه غلی کوم زینب تا پسې ژاړي چې له ځان سره یې دکان ته یوسې یو ځل مې درته وویل چې نه یې وړم په خبره پوه شه ګل مه کوي چې اوس به مې تا ته مغزه خراب شوي وي نور پلرونه خپل بچیانو ته څومره مینه ورکوي او ته په زینب ایله غوسې کوې چې غوسې پې ونه کم سبا به دا هم تا غوندې راته په سر وخېږي ناز انسان خرابوي وبال دی غفاره له ماشوم سره ضد ښه نه وي اوس یې در سره یوسه دا د دوکان د تګ خبره ورته همدا تا غوږ کې ایښې ده فقط ځان ته یې خلاصوي ما ورته غږ هم نه دی کړی خپله یې له سهاره خوله خلاصه کړې بس غلی که زما مغزه ته مه خرابوه زه خیرینې جامې مینځم زینب ته اوزګاره نه یم جامې دې پرېږده خو بل وخت به یې ومینځي اوس د جامو مینځلو په بانه ځان له زینب نه خلاصوي ته هسې غوسه یې او زما زور له زینب نه مه باسه زه پوهېږم چې زړه دې ما ته ډک دی دا خبره دې څنګه وکړه چې زما زور له زینب یې مه باسه ما پسې چې د پلار کور ته راغلی وي هلته دې زما مور او پلار سره هم سم چلند ونه که نه دې د تګ په خوشحالۍ پوه کړم او نه دې راتګ پلار او مور ته مې دې څه ویلي چې ته وایې سم چلند یې ورسره ونه کړه هغوی خوارانو درته څومره ټینګار وکړ چې یو څو شپې له مونږ را پاتې شئ خو تا په زور را روانه کړم ته د رضا ښځه نه یې چې په زور مې نه وي راوستې نو ستا خو زړه راتګ نه غوښته او نه د خپل کور او ژوند په کیسه کې څومره ډېر وخت وروسته مې پلار کره تللی وم حق مې و چې یو څو شپې مې کړې وای ګل مه کوي هسې مې مه کړنګوه همدا دې د پلار کور ته وروستی تګ شو بیا به رانه په ژوند هم لاړه نه شي د پلار کور ته مې له تګه ولې بندوي چې زما خبره نه منې پلار کره تګ نه چې له کوره وتل هم در باندې بندوم ځکه ته په انسانیت نه پوهېږې ستا کومه خبره مې نه ده منلې غفاره ما درته ویلي و چې د پلار کور ته دې مه ځه خو ته په خپل سر روانه شوې په خپل سر کله روانه شوې خو له تا مې اجازه واخیسته او لاړم ما درته اجازه نه وه درکړې او هماغه وخت مې درته وویل چې پلار کره دې له تګه تېره شه خو تا زما خبرې ته غوږ ونه نیوه نو اوس به د پلار کور ته هم نه ځم یو کال شوی و چې د مور او پلار خویندو ورونو مخ مې نه و لیدلی که کال تېر وي او یا کلونه چې زما خوښه او اجازه نه وي یو ځای ته به هم قدم رانه وانخلې مجیبه زویه راجیک شه څه وایې مورې پرېږده چې خوب وکړم خوب به دې وروسته وکړې ډوډۍ مې درته راوړې دا یو ځل وخوره نه یې خورم ولې نه خورې ټوله ورځ دې هم څه نه دي خوړلي خدای مه کړه ناروغ نه شې خیر دی مورې ژر یې بېرته یوسه ولې بېرته یوسم ما درته د دې لپاره راوړه چې ته یې وخورې که پلار مې خبر شي چې ډوډۍ دې راته راوړې ده نو تا ته به هم په غوسه شي پلار دې نه خبرېږي اندېښنه مه کوه راجیګ شه خپله ډوډۍ دې وخوره ولې پلار مې کور کې نشته شته دی هغه بلې کوټه کې ویده دی که ویښ وای نو بیا خو یې زه نه را پرېښودم چې ډوډۍ درته راوړم مورې ژر ډوډۍ بېرته یوسه که راویښ شي نو نه زما خیر شته او نه ستا چې ډوډۍ ونه خورې تر هغې نه ځم ته دا یوه مړۍ وخوره ستا د خوښې خواړه مې پاخه کړي هله خوله دې خلاصه کړه دومره غټه ګوله دې راته جوړه کړې چې غټ سړی هم نشي خوړی ښه ده ونیسه خپله یې وخوره خیر اوسې مورې ډېر بګی وم خو د پلار له ویرې مې غږ نشو کولی دا هر څه دې له خپله لاسه په ځان وکړل زویه ما ته دې هم اندېښنې پیدا کړي دي ستا لپاره زړه خورم
که موږ ته د دروغ نه وای ویلي اوس به دې ولې دا حال و. مورې تا بیا راته شروع کړه. د زړه له درده یې وایم که نه زویه چې ښې خبرې درته کوم نو بدې در باندې لګي. ښې خبرې را باندې بدې نه لګي خو زه خپله پښیمانه یم. بیا به داسې کار نه کوم. توبه مې وایسته خو بیا مې پلار راته غوسه دی. پلار دې ستا ښه ورځ غواړي. د هغه هم در باندې بده ورځ پیرزونه ده خو په دروغو درته غوسه دی او چې هر بد کار کوي خلک هغه او ما ته ګوته نیسي. پوه شوم مورې، له دې وروسته به داسې کار نه کوم چې تاسې پرې رانه خفه شئ. قربان دې شم زویه، اوس دې زما د زړه خبره وکړه. خو ګوره تا له ما سره مخکې هم ژمنه کړې وه چې بیا به دروغ نه وایم خو په خپله ژمنه ونه درېدې. تېروتنه مې وکړه مورې، بیا به در سره ژمنه نه ماتوم. بېغمه اوسه. ځان دې په دروغو مه خاموه. موږ در باندې ډېر باور کوو خو تا خپله ځان بې باوره کړ او که بل ځل دې دروغ وویل یا دې داسې کارونه وکړل نو پلار به دې له دې نه هم سخته سزا درکړي. لوبیا دې ډېره خوندوره پخ کړې مورې. که موړ شوی نه یې چې نوره درته راوړم. بس مې دی مورې، موړ شوم. ښه زه ځم چې پلار دې راویښ نه شي. که خبر شي چې ډوډۍ مې درته راوړې نو ما ته به هم سزا راکړي. الله مورې، لاس مې ډېر درد کوي. بې درده شي زویه، دارو دې وخوره او بیرته سمله چې درد دې آرام شي. زینب چیرته ده؟ ستړی مشې غفاره. زینبه مې د ابدي ترور کره یوړله، له هغې سره خوشحاله وه، ویلې بیا به یې زه درولم. دا ښه دی چې عابده ترور شته او زینب درته غلي کوي. یعنې ته د ماشوم په ساتنه او پالنه چیرته پوهېږي؟ تا بیا پخوانۍ خبرې شروع کړې. دا وایه چې څنګه نن له دوکان نه وختي راغلې؟ پوښتنې مه کوه. دا وایه چې غرمې ته دې څه پاخه کړي دي. زر یې راوړه چې وږی یم. ما خو هېڅ هم نه دي پاخه کړي. ولې دې نه دي پاخه کړي؟ یو خو د دې جامو ګنډل را په غاړه وو او بل ته یوه ورځ هم غرمه کې کور ته نه راتلې، ځکه مې څه نه دي پاخه کړي. ښه نو چې زه نه راځم ته ځان او زینب ته دیګ نه پخوې؟ پخوم یې، خو نن ما له چایو سره ډوډۍ وخوړه او زینب ته ابدي ترور ویل چې زه هګۍ پخوم. ښه زه اوس په تا ملامت یم. ته لا څنګه ښځه یې چې دیګ دې نه دی پخ کړی او لګیا یې خلکو ته جامې ګنډې. اوس دې کې زه څه ملامته یم؟ درته مې وویل چې ما له چایو سره وخوړه او زینب به یې له ابدي ترور کره وخوري. او زه به څه کوم؟ زه څه خبره وم چې ته به نن غرمه کور ته راځې؟ که خبره وای نو خامخا به مې څه پاخه کړي وای. دا نو اوس خبره شوه. که زه راځم که نه راځم ته باید دیګ پوخ کړې. کاشکې چې یا دې له سهاره راته ویلي وای یا دې له راتګه مخکې زنګ راته وهلی وای نو تا ته به مې یو څه پاخه کړي وای. خو ته نن ناڅاپي راغلې. زه درته ووایم که نه؟ تا ته خدای خپل عقل نه دی درکړی؟ که زه راځم که نه راځم ته باید دیګ پوخ کړې. ښه سمه ده غفاره، نور به هره ورځ دیګ پخوم، خو اوس مې پرېږده چې دا جامې وګنډم. هره ورځ پرېږده، زه یې اوس غواړم. ښه ته لږه شېبه کښېنه چې ستړی دې دمه شي، زه درته په منډه چپس پخوم. چپس دې ځان ته پاخه که. نو څه درته پاخه کم؟ اوس خو ناوخته دی، نور څه نه پخېږي. ته فقط دې ته تکړی چې خلکو ته جامې وګنډې. د کور غم در سره نشته دی. دا څه کوې غفاره؟ ماشین به راته خراب کې. اوس زما زور له ماشین نه مه باسه. چې له ماشینه دې خلاصه نه کړمه ته تر هغې خپل کور او کار ته پام نه کوې. د ماشین نو څه ګناه ده؟ زه خوځګار وخت کې د خلکو جامې ګنډم. د کور کار مې ورته کله هم نه دی پرېښی. د کور کار پرېښودل نور څنګه وي؟ دیګ پخولو ته دې ملا ماته ده او جامو ګنډلو ته خطه کړی. خو درته مې وویل چې نور به هره ورځ دیګ پخوم. زه څه خبره وم چې ته به راځې؟ د خلکو جامې راته ګنډې، زه به اوس تا ته دا جامې ګنډل وښیم. دا دې ولې سیرې کړې؟ پردۍ جامې دي، اوس به د دې تاوان هم رانه غواړي. دا ځل خو مې جامې درته تېرې کړې. که بل ځل کور ته راغلم او څه دې نه و پخ کړي نو بیا به زه ستا خوښ شم.
نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. مجیب دی وروستیو کې له شمس او ځینو نورو بېلارې هلکانو سره ناسته ولاړه کوله. مجید ورباندې قهرجن و او ډوډۍ خوراک ته یې نه پرېښوده. مور یې شازي هغه ته پټه ډوډۍ وروړه، خو مجیب د پلار له ویرې نه خوړله. شازي ورباندې ټینګار وکړ چې ډوډۍ دې وخوري ځکه لاس یې ګچ دی، هسې نه چې کمزوری او په کومه بله ناروغۍ اخته شي. له بلې خوا ګلمکۍ د عاطفې کره ورغلې ده. اوس یې په ډرامه کې اورو چې هلته یې څه کار دی. ګلمکۍ په خیر راغلې. رښتیا لور دې څنګه ده؟ خیر یوسې عاطفې، شکر دی ښه ده. ستا لورګانې ښې دي؟ ښې دي شکر. کاش لور دې م له ځان سره راوستې وای. لا به دې ترور کره مې پرېښوده، په پښو راتلی نه شوه او غېږ کې راوړلې زما په وس نو ستړې وم. ښه ته لږه شېبه کښېنه چې زه درته په منډه چای تیار کړم. چای دې کم مشه خورې، زم چې زینب په ژړا شوي نه وي. ستا د لور جامې مې ګنډلې وې، هغه مې راوړې. خدای دې در سره ښه وکړي. کاش ځان دې نه وای ستړی کړی. ما ورپسې نن سبا کې عقله درلېږله. کومه خبره نه ده، زما هم زړه تنګ شوی و، ویل مې تا به م وګورم او جامې به م در وسپارم. ته یې راوښیه چې څنګه دې ګنډلې دي. ویې ګوره، خپله خواري مې خو پې کړې. خورې ما خو درته ویلي وو چې عقلې ته جامې وګنډه او تا مې وړې لور ته جامې ګنډلې. لکه چې درنه هېر شوي وو. پوهېږم هېر شوی رانه نو، خو مجبوره شوم چې د عقلې پر ځای له رخت نه ستا وړې لور ته جامې وګنډم. نو هغه خو ډېر رخت و، څنګه کم شو؟ بیا به دې په هماغه ورځ راته ویلي وای چې رخت کم دی او عقلې ته ترې جامې نه کېږي. داسې نه وایم چې رخت کم شو، ما هم غوښتل چې عقلې ته جامې وګنډم، خو خدای دې خیر کړي. څه شوي دي ګلمکۍ؟ ټوله خبره راته وکړه. څنګه یې درته ووایم خورې، ما خپله جامې د همدې لپاره راوړې چې بخښنه هم درنه وغواړم. ته ما په خبره پوه کړه چې څه شوي، خدای به خیر کړي. لګیا وم عقلې ته مې جامې ګنډلې چې غفار کور ته راغی. وږی و، راته غصه شو او هغه تا راوړی رخت یې څیرې کړ. ځکه مجبوره شوم چې له پاتې جوړ رخت نه ستا وړې لور ته جامې وګنډم. دا خو هیڅ ښه کار نه دی شوی. اوس عقلې ته څه ووایم؟ هغه خپلو جامو ته انتظاروه. دا رخت یې ډېر په مینه اخیستی و. د رخت تاوان در کوم عاطفې خورې، نور رخت به ورته واخلې. دا پیسې مې درته راوړي دي. پیسې دې له ځان سره کېده، خو دا راته ووایه چې غفار څنګه غوسه و چې د عقلې رخت یې وشکوه. هسې په نه خبره غوسه کېږي راته او غوسه یې اوس پکې سپورې ویلې راته عادت شوی. عجیبه ده، غفار خو څه لیونی نه دی چې هسې په هسې به درته غوسه کېږي او بیا به پردي رختونه شکوي. خبره داسې وه خورې چې وږی و، ما څه نه و پاخه کړي، ځکه یې داسې کار وکړ. ما خو فکر کوو چې غفار به ستا ډېر خیال ساتي. دا خو هیڅ ښه کار نه کوي چې د دوکان ستړی زور له تا نه وباسي.
ښه عاطفې خورې زه اوس ځمه چې ناوخته نشي دا پیسې واخله او عقلې ته پرې نور رخت واخله. نه پیسې دې بیرته در سره یوسه. زه به یې پلار ته ووایم چې نور رخت ورته راوړي، بیا به یې ګنډلو ته در وړم، خو چې بیا غفار غوسه نه شي او ورته یې ونشکوي. که دا پیسې دې اخیستې وای نو زه به خوشحاله شوې وای او دا مو راباندې حق جوړیږي. درته مې وویل چې نه یې اخلم، ټینګار مه کوه. دا سماور به دلته په طویل خانې کې کېدم، هر وخت خو نه پکارېږي، کم کله پکار شو بیرته به یې راواخلو. وای دا څه شی دی؟ علي د طویل خانې په کونج کې غل دی. زه یم زه، مه ډارېږه، تا ته دې ویل شي ناظر یم ناظر. ناظر یې؟ نو ته دلته څه شی کوې؟ دومره وویرېدې چې لرې دې له مخې کابو زه دې ویرولی وم. خود به ډارېږم، ته د طویل خانې په کونج کې لکه غل پټ ناست دی. غل مه راته وایه، تا ته دې ویل شي زه غل نه یم، د غلو قاتل یم قاتل. زما په ځای چې هر څوک وای همداسې به ډارېده. ته اندېښنه مه کوه ګلالۍ ورېرې، د ناظر له بریتونو هر څوک ډارېږي له خیره سره. ګډې وډې مه وایه، دا راته ووایه چې دلته څه کوې؟ ولې داسې غلی ناست دی؟ وی له ما نه خو هېر و، تا ته دې ویل شي ورو غږېږه، په زوره خبرې مه کوه. ولې؟ خبره څه ده؟ عملیات لرم عملیات، لرې دې له مخې دښمن ته مې کمین نیولی. په کنایو ده نه پوهېږم، سمه خبره راته وکړه چې طویل خانې ته ولې راغلی یې؟ ما په لوړ غږ مه غږېږه، تا ته دې ویل شي که دښمن ستا خبرې واوري بیا پوهېږي او رانه تښتي. زه خو هېڅ پوه نه شوم، کوم دښمن؟ د څه شي دښمن؟ لرې دې له مخې نوم یې نشم در ښوولی، دا ډېر هوښیار دښمن دی، که خپل نوم واوري بیا له غاره نه راوځي. دا لا څنګه دښمن دی چې په غار ننوتی؟ تا ته دې ویل شي ورو به یې درته ووایم. ښه نو ورو یې ووایه. لرې دې له مخې دا خطرناک دښمن موږک دی موږک. څه شی؟ موږک؟ هو خو یو نه دی، بې شمېره دي، پوره ډله جوړه کړې ده له خیره سره. تا چا درته ویل؟ موږکان خو هر ځای پیدا کېږي. زه پرې خبرېږم، تا ته دې ویل شي ناظر دومره کمزوری سړی نه دی چې له داسې پټو کارونو نه به نه خبرېږي. نو موږکان خو ټول کارونه پټ کوي، هغوی خو له چا سره په خپل کار مشوره نه کوي. نه زما معلومات دا وایي چې یو خطرناک کار ته یې ملا تړلې ده. څنګه خطرناک کار ته؟ ګلالۍ ورېرې په خپلو منځونو کې مشوره کړې چې زموږ او ستاسو کوټو ته تونل وکاږي. له خیره سره زړی دی چې کوټې مو راسورې کړي. په خبرو کې ډېر تکړه یې ناظره، ما ویل چې رښتیا به د څه اورېدلې وي، خو ته یوازې ټوکې کوې. نه ټوکې نه کوم، زما خبرو ته په کمه سترګه مه ګوره. تا ته دې ویل شي که دا کومه وړه خبره وای نو زه به هم داسې پټ په کمین کې نه ورته کېناستم. ډېره غټه کیسه روانه ده. داسې معلومیږي چې ته له موږکانو نه ډېر ډارېږې. سمه ده، ته مه منه، خو تا ته دې ویل شي زما د خبرو ارمان به هلته وکړې چې موږکان مو کوټو ته سوړي در جوړې کړي، شیریني، چاکلیټ، ګوړه او نور شیان درنه وخوري. دا ستا ویره ده. خبره واوره، لرې د له مخې موږکان خو یوازې شیریني نه خوري، صندوق سوری کوي او ستا کالي هم خوري. کالي ستا ډېرو کارونه ته په وس پوره ده. زه درنه لاړم، ته پوه شه او موږکان دی. عاطفې دا واسکټ مې راکړه چې وای غوندم. سمه ده، در به یې کم. ها واخله. خیر یوسې. چیرته ځې؟ یو وار د ولسوالۍ بازار ته ځم، که سودا څه شی پکاري را به وړم. نه سودا شته، هر څه پوره دي. یو وار به دې له مور نه پوښتنه کړې وه، یا به دې پخپله کتلي وای چې څه شی پوره دي او څه شی کم دي، که کم یې چې را پوره یې کړم. کتلې مې ده، زه هر وخت سودا ګورم، تر ختمېدو مخکې یا ببو ته وایم یا تا ته.
او دا د ښه عادت دی. څوک چې دا عادت لري معلومیږي چې په کور باندې ډېر پام کوي. خپل کور مو دی، پام به ولې نه پې کوم؟ ډېر ښه کوي. ښه نو زه به لاړ شم. ما ویل عقلي ته به دې یو څه ټوټه هم راوړې وه. د څه لپاره؟ د کمیس لپاره چې کمیس ورته جوړ کړم. د کمیس لپاره؟ ولې؟ خو څو ورځې مخکې مې ټوټه ورته راوړه. تر اوسه یې له هغه کمیس نه دی اغوستی، بیا بل غواړې؟ که یې اغوستی ما خو نه ده پکې لیدلې. هغه کمیس خو یې نه دی اغوستی، نور یې اغوستی هم نشي، ځکه مې درته وویل چې نوره ټوټه ورته راوړه. دا څه وایې عاطفې؟ خبره دې پوه نه شوم. ورکې که ښه ده چې پې پوه نه شې، خوشي به دې چرت خراب سي. ولې؟ څه خبره ده؟ راته ویې وایه. خبره خو داسې ده چې هغه ټوټه د ګلمکۍ خاوند غفار څیرې کړې ده. څه شی؟ غفار؟ دا څه ګډې وډې وایې؟ د غفار یې د عقلي له کمیس سره څه؟ خپلې خبرې ته دې پام دی؟ هو پام مې دی ورته. ګلمکۍ راغلې وه، هغې ویل چې د عقلي د کمیس د ګنډلو په وخت غفار غوسه شو، رختې د ماشین له ستنې ورکش او څیرې یې کړ. دا څه اورم؟ غفار ته خو خدای عقل ورکړی، له پردیو ټوټو او جامو سره څه کار لري؟ دا حق چا ورکړی چې پردي کالي څیرې کړي؟ دا نو چا ته وایې؟ ګلمکۍ هم ډېره خواشینې وه. دا خو هېڅ ښه کار نه دی کړی، لوی سړی دی. ګلمکۍ پیسې راوړې وې، د عقلي د ټوټې په تاوان کې یې راکولې، خو ما ترې وانخیستې، خوا مې ورته بده شوه. ښه کار دی کړی چې پیسې دې نه دي ترې اخیستې. دومره خبره نه ده، خدای به خیر پېښ کړي. دا خبره په جنجال نه ارزي، خو زما غفار ته چرت خراب شو. خدای دې د مېرمنې چاره وکړي. آمین. له مېرمنې سره څوک داسې نه کوي. ډېر ظلم دی، له دې معلومیږي چې ډېره سختي ورسره کوي. همداسې ده. ولې دې وخندل؟ ما هم همدا خبره ګلمکۍ ته وکړه چې غفار باید داسې ونه کړي، خو هغه خوارکۍ ورسره عادت وه، ویلې چې زما همدا حال دی. موږ یې څه کوو؟ خدای دې هدایت ورته وکړي. زه نو ولاړم چې راباندې ناوخته نه شي.